نن بیا یو نوی فلم سره راغلی ما چې دا فلم د جرمني په کیمپ کې یو سړی باندې ساز دی او زه به تاسو ته دا فلم ایکسپلین کوم یعنی پښتو کې بیرته تشریح کوم. که تاسو زما چینل ته نوی یئ او یا زاړه او تاسو اوس پورې زما چینل نه سبسکرایب کړی نو دا ضرور سبسکرایب کړئ او زما ویډیو هم لایک کړئ. په دې فلم کې موږ د جرمني یو جیل کې یو سړی ګورو چې د هغې نوم ټیډي وي او هغه په خپل سوچونو کې تېر وخت یادوي. ټیډي یو بوکسر و او هغه یو ورځ چې کله بوکسینګ د خپل کور ته روان و نو په لاره کې څه جرمنیانو فوجیانو ونیولو او اغوا یې کړو او دا یې خپل جیل ته راوستو. په هغه جیل کې نور قیدیان هم دې سره وي. دوی نه به ډېر سخت کار او د ځناورو په شانتي کار راغستو او ټوله ورځ په ګرمۍ کې به یې پې کاڼي ماتولو خو په شپې ټیم کې به یې دوی ته په روټۍ کې څه څښا اوبه ورکولې. ټیډي سره په دې کیمپ کې یو ورکوټی هلک وي چې د هغې جینک نوم وي. بیا یوه شپه کله چې دوی ته خوراک ورکوي نو یو قیدي راشي او جینک نه هغې روټۍ والي او دیکه ورته ورکړي. خو دې ماشوم دپاره به اواز چا هم نه اوچتولو تر دې پورې چې ټیډي به هم غلی ناست و. بیا یوه ورځ هلته نه قیدي له تښتېدلو څه پلان سازوي خو یو جرمن فوجي راځي او هلته کې دا په بیلچه باندې ووهي او هلته کې مړ کړي. بیا یوه ورځ جینک دې ټیډي ته راځي او ورته وایي چې زه ستا ډېر غټ فین یم او زه ستا ټول میچونه ګورم او ستا د بوکسینګ سټایل ډېر زما خوښ دی. خو ټیډي دې ته هېڅ هم جواب ورنه کړي او هلته نه ترې لاړ شي. بیا یوه ورځ ټیډي جرمن افسر کور ته ځي او هلته کې څه فروټ پراته وي او هغې کې څه سیوان راپټوي. کله چې دا واپس خپل کیمپ ته راشي نو جینک ته هم یو سیو ورکړي خو جینک دا سیو ونه خوري او هغه سیو یو بوډا سړي ته لاس کې ورکړي. ټیډي چې دا وګوري نو دې ته یو بل سیو ورکړي. بیا هلته کې موږ جرمنیان ګورو چې راشي او هغه دا وګوري چې دوی دا فروټ خوري. هغې کې یو کس ټیډي کتلی و چې دا سیوانې پټ کړي وو او دغه شانتي هغه دا درې واړه ونیسي او بهر یې بوځي. هغه فوجیانو دې نه پهله یو 3 کسان مړه کړي وي او بیا دا درې واړه هم هغه ځای کې ودرئ. بیا هغه جرمن هغه بوډا سړي ته وایي چې دا سیو په سر باندې کېږده خو کله چې دا سړی په سر باندې کېږدي هغه په دې منډز وکړي او دا سړی هلته کې مړ کړي. بیا هغه فوجي ټیډي ته وایي چې دا سیو په سر کېږده خو هغه دا سیو خوري او په سر یې کېنږدي. جینک دې جرمن ته وایي چې ټیډي چا نه هم نه یېرېږي. بیا هغې دا ونیسي او هلته کې دا ماشوم په کوړو باندې وخي او دا ورته وایي چې څو کوړې به موږ دا ماشوم وخو ته به دا شمارې خو ټیډي هلته کې دا ګوري او هغه هېڅ هم نشي کولی. بیا د شپې دغه فوجیان ډېر خلکه څه ګیس چیمبر ته وړي او دا ټول قیدیان هلته کې د ګیس نه مړه کړي او بیا دغه فوجیان سهار وختي دغه قیدیان پاسوي او دا ټول قیدیان هلته کې کار کوي. هلته کې یو فوجي 2 قیدیانو مخامخ د روټۍ ټوکړه لړه کړي او هغه 2 قیدیان دې وړې ټوکرې لپاره یو بل سره په جنګ شي او دې نه موږ دا اندازه لګوو چې دغه قیدیان څومره نهار او وږي وي. او هغه فوجي ډېر په خوند ولاړي او دغه دواړه ګوري چې په جنګ وي. خو په هغه 2 قیدیانو کې کله چې یو هار ومني نو هغه ټیډي ته وایي چې راشه او دې سره جنګ وکړه. ټیډي یو بوکسر وي کله چې دا قیدي په دې غوڅار کې نو هغه یې نشي وهلی او دغه شانتي یو فوجي میدان ته راکوشي او ټیډي سره به جګړه شي خو هغه یې هم نه وخي او دا ډېر زیات امپریس شي او د انعام په طور باندې ته څه ښه روټۍ ورکړي. خو دغه خوراک ټیډي یوازې ونه خوري او ځان سره یې خپلو ملګرو ته هم وروړي او هغوی ته هم ورکړي. بیا جریک موږ ګورو چې هغه ډېر په زوره ټوخیږي او په دې کیمپ کې ډېر زیاته یخني وي او هغې ته نومونیا ولګي. ټیډي چې دا وګوري نو هغه ډېر زیات پریشانه شي. ټیډي هماغه افسر ته ځي کوم څه چې دې وختي جنګ کړی و خو هغه فوجي ورته وایي چې زه هر څه تا ته نشي میلاویدی او که ته د هر څه غواړې نو دې لپاره به ته سخت کار کې. دغه فوجي ټیډي افسرانو ته راولي او هغوی ته وایي چې موږ سره دا کس دی او دا ډېر ښه بوکسر دی. خو دا افسران چې کله ټیډي وګوري نو هغه وایي چې دا خو ډېر کمزور سړی دی او دا چېرته فایټ کولی شي. خو بیا هم دغه خلکه دې ته اجازت ورکړي چې ته بوکسینګ وکړه. بل سین کې موږ رینګ ګورو کوم ځای کې چې دا ټول افسران راغلي وي او دا د ټیډي فایټ ګوري او دلته کې د یو افسر سره خپل زوی هم راغلی وي. دغه شانتي هغه جنګ هلته چالو شي خو ټیډي ډېر زیات تکړه وي او دا سړی په دې باندې بالکل هم وار نشي کولی او نو د ټیډي مقاومت کوي او ډېر ژر دا میچ وګټي. کله چې ټیډي دا جنګ وګټي نو ډېر زیات خوراک میلو شي او ورسره له فوجیانو اسپتال کې دې ته اجازت هم میلو شي. ټیډي ته له اسپو په ځای کې کار میلو شي خو دا ورسره خپل ټریننګ هم کوي. بل سین کې موږ ټیډي ګورو چې یو ډاکټر دې ته په زخمونو باندې پټۍ کوي. بیا دې دا له نمونیا لپاره څه دوا غواړي
او دا ډاکټر دې ته دغه دوا ورکي. بیا ټیډي خپل کیمپ ته راځي او دغه قیدیان چې کوم ډیر زیات بیمار وي دا هغه دوا خپل ډاکټر ته ورکي او بیا دا دوا هغه جینک ته ورکي. بل سین کې موږ ټیډي ګورو چې دا اوس ډیر زیات خوراک کوي او دا اوس صحتمند شوی وي او دا اوس خپل ټریننګ هم چالو کی. بیا دا هغه فوجي ته شفارس وکي او دی الګ ته هم په هسپتال کې ښه کار ورکي. بیا موږ جینک ګورو چې هغه یو جنې سره ملاویږي چې کوم لاغې خپل عمر کې وي او دا دغه جنې سره ډېره مینه هم کوي. بل خو دا نور کې دین اوس هم ډېر زیات مهنت کوي او په سخت کار باندې لګیا وي. بل خو دا ټیډي دغه جنگونه کوي او بوکسینګ کې ډېر زیات تکړه کیږي او واړه جنگونه ګټي او پاغي انعام کې دې ته څه خوراک او دواګانې ملاويږي کوم چې د خپل کیمپ تروړي او مرګرو ته ورکړي. بل ورځ کوم چې ټیډي دغه اسپو سره کار کوي الته یو جرمن افسر راځي او دا هم وایي چې ته ډېر ښه خوراک کې او ته نور رو غټېږي او کله چې موږ دغه فایټ کتل بند کو نو موږ به په تا باندې دغه روټۍ بند کړو او ته به واپس کمزوری شي او خپل زور الله ته به لاړ شي. بل سین کې موږ یو پهلوان کې دی ګورو چې هغه دې کیمپ ته راشي او هغې به اوس ټیډي سره مقابله وي او د دې دواړو یو مقابله چالو شي خو هغه سړی په ټیډي باندې بالکل هم تکړه نه وي او ټیډي ورسره ډېره ښه مقابله کوي او ټیډي دا پهلوان هم ووخي او دغه جنګ ته یو ځل بیا وګټي. خو هلته کې موجوده ټول افسران ډېر زیات حیرانه شي او هغې دا فکر کولو چې ټیډي به دې نه وال وخوري او هغه به وبیلي ولې چې دا قیدي ډېر زیات پاورفل او پهلوان و. بل سین کې موږ یو جرمن فوجي ګورو چې د هغې زوی مړ شوی وي او هغه ډېر زیات جاړي او دا شاید په زندګۍ کې پیلی ځل جاړي. بل سین کې موږ قیدیان ګورو چې هغې باندې کپړې کوزي او هغه ګیس چمبر ته لیږي او دې ته وایي چې تاسو به دننه حمام اخلئ او دې نه پس تاسو ته به ښه خوراک هم درکوو. خو حقیقت دا دی چې دی به دلته کې مړه کوي. بل خواته موږ دوه فوجیان ګورو چې هغه جنې راولي کوم څه چې جینک مینه کوي او دغه جنې دلته ځکه راوستې وه چې هغې هلته کې غلا کړې وي او دغه فوجیان ته وایي چې خپلې کپړې وکاږئ خو دا جنې داسې کولو نه انکار کوي. دې نه پهله چې دا فوجي دا جنې ولي هغه د تومانچه راکاږي او په دې ډزو کې هغه مړ کړي. خو هلته کې موجوده نور فوجیان رامنډه کړي او په دې ټولو کې د نومړنې ډزې وکړي او هغه ټول هلته کې مړه کړي. جنک د هر څه په خپلو سترګو وکتو او هلته کې منډه کړي او په ژړا شي او ټیډي ته راشي. بیا موږ هغه جرمن ګورو چې د کوم زوی هلته کې مړ شوی وي. کله چې دوی هغه قیدیان مړه کولو نو یو ډز دا په لاس هم لګېدلی و او دا علاج ته هغه هسپتال ته راغلی وي. دغه جرمن افسر چې کله جنک هلته وګوري نو هغې ته ډېره زیاته غوسه ورشي او هغه غواړي چې دې ته ډېره غټه سزا ورکړي. بل خواته ټیډي هم هلته کې راشي او دا هر څه وګوري. بیا ټیډي غواړي چې دې افسر سره دا جنګ وکړي او د دې په بدله باندې جنک د هلته کې پرېږدي. خو هلته کې موجود نور فوجیان داسې کول نه غواړي خو هغه بیا هم د دې دغه چیلنج اکسپټ کړي او دې سره جنګ کولو ته تیار شي. خو دوی کله هم نه غواړي چې ټیډي دغه جنګ وګټي او دغه شانتي دا فایټ دلته کې شروع شي. ټیډي یو ځل بیا ډېر زیات تکړه وي او دغه فوجي دې سره مقابله نشي کولی او دا پې بار حملې کوي. خو کله چې وفقه شي نو دغه فوجیان ټیډي ته څه اوبه ورکړي او په هغې کې نشه وي او دغه اوبه څکلو نه پس ته دې معنې سره ګرځي او دې ته مخامخ هېڅ هم نه ښکارېږي او دې نه هغه جرمن افسر فایده والي او ټیډي ډېر زیات ووخي. ټیډي چې کله لړ شي نو هغه افسر ډنډه راولي او نور ټول قیدیان هلته نه وتښتوي. دا فوجیان دا فکر کوي چې ټیډي ډېر زیات وال خوړلی دي او دا اوس فایټ نشي کولی خو ټیډي یو ځل بیا جګ شي او ورته وایي چې زه اوس هم تکړه یم او فایټ کوم. خو هغه فوجیان اوس دې ته جیرک راولي او مخامخ یې ورته ودرئ او ورته وایي چې دې سره فایټ وکړه. خو دا ورته وایي چې زه دا نشم وهلی او نه دې سره فایټ کولی شم. هغه فوجي دې ته وایي که تا فایټ ونه کړو نو زه به دا ولم خو دا بیا هم فایټ ونه کړي. خو یو بل فوجي په جنک باندې ډز وکړي او هغه هلته کې مړ کړي. ټیډي چې کله دا وګوري هغه ډېر زیات خفه شي او چغې کړي. بیا دې ټیډي هلته کې راځوړند کړي او تر سهاره پورې راځوړند وي. بیا ساډم کې یو فوجي راشي او دا راخلاص کړي او دې ته وایي چې اوس کار ته لاړ شه. بیا موږ ګورو چې ټیډي هغه ځای ته راشي کوم ځای کې چې دا قیدیان مړه کولي او هغې نه پسې سوځولي وي. دا جنک پسې ډېر زیات خفه وي او دا فکر کوي چې دوی به هغه به هم دلته یې سوځولی وي. دا هلته کې د لرګي او کوټې بوت ګوري کوم چې د جنک وي او هغې نه پاتې شوی وي. دا هغه بوت لاس کې راوالي او واپس هغه رنګ ته راشي کوم ځای کې چې جرمني فوجي یو بل قیدي سره په جنګ وي او هغه ډېر زیات وخي. دا بیا رنګ ته راننوځي او هغه فوجي سره په جنګ شي. هغه په دې باندې اټیک کوي خو دا ترې ډېر ځان بچ کوي او هغه یې نشي واخلی.
خو په اخر کې دا جرمن دا په مخ باندې پنچ وخی او دا لړ شي. ټریډي په میدان کې راتلو باندې دغه فوجین په دې باندې شرط ولګوي او هلته کې موجوده هغه قیدیان هم په دې باندې شرط ولګوي. هغه جرمن په دې باندې نور هم غوځارونه وکړي او یو څو پنچې ووهي. خو ټریډي ته وځل ته ډېره غوسه ورشي او دغه جرمن 2-3 پنچې ووهي او کار یې ورته تمام کړي او دغه شان د ټریډي دغه جنګ وګټي. ګورو چې هغه د کیم نه همیشه لپاره لاړ شي او دا فلم دلته کې ختم شي. زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو ضرور لایک کړئ.